څو ذکرونه دي چې انسان د پر ډېرې ښېګڼې او خیر راوړي. چا چې لا حول ولا قوة الا بالله وویل، یو ځل فقط د پاره جنت کې له خزانو یوه خزانه ده. چا چې قل هو الله احد او یو ځل ووایه، داسې دی لکه د قرآن کریم 3 برخې کې یوه برخه چې لوستي. که 3 ځل چا ووایي لکه ټول قرآن کریم چې لوستی. چا چې 10 وارې قل هو الله احد ووایه، الله پاک به د په جنت کې یو کور جوړ کړي. او چا چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ووایه، هر ځل به الله پاک د لپاره په جنت کې یو ونه یا نهال کینوي. څوک چې هر لمانځه نه وروسته آیت الکرسي ووایي تر بل لمانځه پورې که دی وفات کیږي مخامخ په جنت ته ځي. که څوک د شپې آیت الکرسي وایي تر سهاره پورې به د حفاظت دپاره الله پاک ملایکې مقرب کړي. څوک چې د کهف صورت هره جمعه وایي تر بلې جمعې پورې به د ده له مخ نه تر اسمانه پورې نور وي او د دجال له فتنې نه به دی بچ وي. همداسې د قرآن کریم په هر حرف باندې 10 نیکیو پورې الله پاک ورکوي. الف لام میم یو حرف نه دی، الف حرف دی، لام حرف دی، میم حرف. ته چې یوازې الف لام میم ووایي 10 نیکۍ دې وګټلې.